سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به منګه تاسو ته کوکونټ مکرونز چل در ښکاره کو، یعنی د کوپرې د بسکټو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډیر یو مزدار او خوندورو بسکټو چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به زموږ په کاریږي 15 دانې اګۍ، یعنی صرف د اګو دا سپین زیړ به ترې جدا کو. بیا به زموږ په کاریږي تقریبا 1.5 پیاله چینی. دا چینی به په دې اګو په دې سپینو کې ورواچو او ښه به یې ولړو چې دا چینی پکې حل شي. چینی چې کله حل شي نو دغسې به ښکاري. بیا به زموږ په کاریږي 2 پیالې میده شوې کوپرا او د وړې قاشوغې 4 حصه سور رنګ. دا به پکې ورواچو او ښه به یې ولړو. اوس به یې په یو لوښي کې ورواچو او په کم اور باندې به یې لړو تر 30 منټو پورې. کم اور ځکه چې هګۍ ډېرې نازکې وي چې ونه سوځي. دغه د تقریبا نیمې ته ورسېدل، اوبه ورو ورو وچوي او د حلوا په شان د ښکاري. ټولې اوبه به ولا هم نه وچوئ، ځکه چې بیا به په آخره کې بسکټ نه جوړیږي. نو کله چې تقریبا اوبه وچیږي او دغسې ښکارېدل، یعنی لږې اوبه پکې ښکاري، نو د اور نه به یې راواخلو او یو طرف ته به یې تقریبا د 15 منټو دپاره کېږدو چې یخ شي. اوون به ولګوو چې تود شي او د دې حلوا نه به دغسې بسکټ جوړ کړو. تاسو کولی شئ چې غټ یا واړه سایز تاسو په خپله خوښ کړئ. کله چې دغه جوړ شول نو د اوون به 180 درجو ته کو او دا بسکټ به پکې کېږدو. 15 منټه پس به دا بسکټ دغسې تیار شوي وي. نو که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د دې سره زموږ ویډیو آخر ته رسي. د الله په امان.